الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 29 او 30 آیاتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ژباړه: الله جل جلاله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي تاسو ته هغه شیان چې په ځمکه کې دي ټول، بیا یې قصد وکړ آسمان ته، یعنی د پیدا کولو، نو برابر یې کړل دوی 7 آسمانونه، او دی په هر څه باندې ښه عالم دی. تفسیر: په دې آیت کې الله جل جلاله د بل نعمت بیان وفرمایه، یعنی الله تعالی تاسې پیدا کړی یې او ستاسې د بقا او ګټې لپاره یې په ځمکه کې هر ډول شیان خورا زیات پیدا کړل، لکه د خوړلو، څښلو او اغوستلو شیان. هو، د هر شي لپاره یې جلا جلا سامانونه او وسیلې، او وروسته له هغه یې متعدد آسمانونه پیدا کړل چې په هغو کې تاسې ته راز راز منافع او ګټې شته دي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ژباړه: او یاد کړه ای محمده هغه وخت چې وویل پروردګار ستا ملایکو ته چې بېشکه زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې د یوه خلیفه. نو وویل ملایکو آیا پیدا کوي ته په ځمکه کې هغه څوک چې فساد به کوي په دې ځمکه کې او تویوي به په ناحقه سره وینې، حال دا چې موږ تسبیح وایو سره د ثنا ستا او نسبت د پاکۍ کوو تا ته. وویل الله بېشکه زه پوهیږم په هغو اسرارو چې تاسې پرې نه پوهیږئ. تفسیر: دا خبره چې ملایکو ته د بنیادمانو احوال څرنګه څرګند شوی وو، په دې کې ډېر احتمالات شته. یا به یې په پیریانو باندې قیاس کړی وي، یا به الله تعالی پوهولی وي، یا به پوهېدلی وي چې خلیفه ته خو هلته ضرورت پیښیږي چې ظلم، فساد او تجاوز موجود وي. ومن الله توفیق.